د خپل سیم کارت د ثبتولو لپاره باید څه وکړو؟ تاسو د MTN یوې نږدې څانګې ته مراجعه کوئ. د معلوماتو برخې ته ځئ او هغوی ته وایئ چې غواړئ خپل سیم کارت ثبت کړئ. د معلوماتو برخې کارکوونکی تاسو ته ټکټ درکوي. کله چې مو نوبت راورسیږي د پیرودونکو د خدمتونو استازی تاسو ته ښه راغلاست وایي او اصلي برېښنایي تذکره مو درڅخه غواړي. که چیرې تاسو برېښنایي تذکره نه لرئ، خپله اصلي کاغذي تذکره او برېښنایي پاسپورت له ځان سره راوړئ. که چیرې برېښنایي پاسپورت نه لرئ، خپل یو ملګری یا خپلوان چې برېښنایي تذکره یا پاسپورت ولري له ځان سره د ضامن په توګه راولئ. کله چې ثابت شي چې سیم کارت ستاسو دی، نو سیم کارت به ستاسو په نوم ثبت کړي. په پای کې د سیم کارت ثبتولو د تایید د سند یوه کاپي تاسو ته درکوي. هو، په همدومره آسانۍ سره سیم کارت مو په خپل نوم ثبت کړئ او په ډاډه زړه یې وکاروئ.